السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو په هیله چې تاسو به له روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن چې بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ورځ تاسو ته د فیسبوک آی ډي د خرابېدو یا هم د فیسبوک آی ډي د ډیسیبل کېدو یو ډېر مهم او په زړه پورې راز درښایم. یو پټ راز چې تاسو تر اوسه پورې ترې خبر نه یاست، خو تاسو دغه کوم راز چې څخه ځان خبر کړئ، خپل د فیسبوک آی ډي مو د خرابېدو څخه بچ کړئ. هغه راز په دې ډول سره د ملګرو که چېرته تاسو په فیسبوک یو چاته ریکویسټ کړی وي، مثلا هغه ریکویسټونه تاسو کړي وي، ډېر ریکویسټونه مو کړي وي، د وخت په تېرېدو سره هغه ریکویسټونه پاتې شوي وي، هغوی نه وي قبول کړي، نو ډېر وخت وتلی وي، نو لامل یې دا کېږي چې ستاسو آی ډي خرابېږي. اوس ملګرو راځم ولې ستاسو آی ډي خرابېږي. په دې خاطر چې تاسو ته لږ زه اوس وضاحت درکړم. که چېرته تاسو یو چاته ریکویسټ وکړئ، هغوی ستاسو ریکویسټ قبول نه کړي، ډېر وخت وځي، مثلا هغه کس یې قبول نه کړي، نو فیسبوک حتما پوهېږي چې دغه کس ډېرو کسانو ته ریکویسټونه کړي دي، د ریکویسټونه مثلا هغه کسانو نه دي قبول کړي. علت یې دا کېږي چې دوی وایي شاید دغه آی ډي کې د دغه عکس کې یا هم د ده په نوم کې داسې ستونزه وي چې هغه نورو کسانو ته د منلو وړ نه وي. نو لامل دا کېږي چې ستاسو آی ډي فوټو سیلف ته ځي. نو کله چې تاسو ورته عکس ورکړئ بیا فوټو سیلف کې، نو ستاسو عکس نه اخلي، یا هم هغه عکس په ډېر پاتې کېږي، تاسو ریویو کې تاسو عکس پاتې کېږي، نو آی ډي په دې خاطر کې پاتې کېږي او ډیسیبل کېږي. یا هم تاسو ته وایي چې خپل نوم چینج کړئ. کله چې تاسو نوم چینجوئ، نو نوم اصلي نوم بیا تاسو نه اخلي، ځکه چې هغه نوم سره بیا توپیر لري. یا هم تاسو ته وایي چې خپل آی ډي کارت مو اپلوډ کړئ. نو زیاتره کسان خپل آی ډي کارت نه لري، بلکې د افغانستان آی ډي کارت هغه تذکره چې کومه ده هغه مني هم نه. نو په دې خاطر چې ستاسو آی ډي خرابه نه شي، نو هغه کسانو ته چې تاسو ریکویسټونه کړي دي بیرته ترې کینسل کړئ. نو موږ څنګه کولی شو هغه ریکویسټونه بیرته ترې کینسل کړو؟ په دې خاطر ما تاسو ته دغه ویډیو جوړه کړې ده. نو راځم په ویډیو درته پیل کوم او تاسو دغه طریقه درښایم. او بل د دې ویډیو پیدا ده هم ده چې تاسو به هغه کسان هم معلوم کړئ چې موږ چاته ریکویسټونه کړي دي، هغوی نه دي منلي، قبول کړي نه دي. نو بیا هم یادونه کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نه یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم لایک او فالو کړئ. نو ما به تاسو ته دغه یو لینک تیار کړی دی، ویډیو لینک د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې هم شته، او په فیسبوک کې هم تاسو ته لینک پروت وي. که تاسو په ډسکرپشن کې لینک ترلاسه نه کړ، نو زما د پیج لینک به په ډسکرپشن کې وي، پیج ته چې کله راشئ هغه لینک به تاسو په پیج کې هم پیدا کړئ. نو هغه لینک باندې کلیک او ریکویسټونه ترې ډیلیټ کړئ. زه تاسو دغه لینک درښایم. نو دغسې یو لینک دی، ګورئ لکه دغه لینک، دغه لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کوئ، اوس به تاسو ته هغه کسان راشي چې تاسو ورته ریکویسټونه کړي دي. مثلا تاسو ته دلته ښکاري، ګورئ دغه کسان تاسو ته ډېر راځي چې چا ریکویسټ قبول کړی هغه سره به فرینډ اپشن لیکلی وي، چې چا نه وي قبول کړی هغه سره به کینسل اپشن وي. دلته تاسو ګورئ نور هم درته راځي، څومره تاسو کړي دي هغه بیرته ترې کینسل کوئ. ګورئ دغه کسان چې ریکویسټونه نه دي منلي، موږ یې بیرته ترې کینسل کوو. او بل ملګرو تاسو د یو ډېر مهم اپشن، یو مهم ټکي ته فکر وي، که چېرته هغه کس فالو اپشن فعال وي، مثلا فالو بټن یې فعال کړی وي، نو که هغه هېڅ په هغه نشته، ستونزه بیا نشته، تاسو ترې ریکویسټ ډیلیټ کړئ، ځکه هغه د فالو بټن فعال کړی دی. مثال په ډول تاسو په فیسبوک داسې ورته ښایي چې مثلا دغه کس پوسټونه ګوري، نو بیا که چېرته تاسو هغه ریکویسټ ډیلیټ هم کړئ نو پروا نه کوي، یا هم که پاتې شي هم پروا نه کوي، هېڅ ستونزه هم نشته. او که چېرته ډیلیټ کوئ هم بیا مشکل نشته، خو هغه کسان چې د فالو بټن یې فعال کړی وي. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي، نو په ډېر درنه هیله کوم چې زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ پیج هم فالو کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.